السلام علیکم ملګرو په نوجوانۍ کې د غریبي نه ده دا هم ډېر زیات ګران کار دی چې ته یو نوجوان یې او بیا راباندې غریبي راشي که نه یو داسې قسمه ټیم د باندې راشي او ملګري دې بیا مذاق وړاوي ملګرو دا چېرته چې تاسو دا کس ښکاري دې سره ملګرو سره چېرته تللی وو چکر له تللی وو یو هوټل ته ورغلو چې کله په هوټل ته ورغلو نو دوی خوراک کړی وو کومه خوراک چې کړی وو نو کله چې په دې پسې بیل راغی که نه نو تقریبا 15,000 روپۍ بیل وو ملګرو دا کومه دا هلک چې تاسو ته ښکاري ملګرو دا ډېر زیات غریب دی دې سره په جیب کې روپۍ نه وي او چې کله د ملګري چې دي نو دوی ورته ټول ویل چې ته به دا روپۍ ته ورکوې ځکه زمونږ به دا روپۍ نه ورکوو ته زمونږ ملګری یې نو دا روپۍ به ته ورکوې مذاق یې پسې وړاوه هغوی ته خو پته وه چې دا یو غریب انسان دی یو غریب کس دی خو نوجوان دی غریب کس دی مجبوراوه یې چې دا روپۍ آیا دا ورکړي روپۍ دوی پخپله ورکولې خو مذاق یې وړاوه چې کله دا کس چې دی نو خپل جیب لاس ورکته کړي او د جیب نه واپس دا لاس راواخلي که نه ملګرو د دې په جیب کې 250 روپۍ نو چې کله هغه راواخلي که نه ملګرو نو دا کسان پسې نور هم په خندا شي ملګرو څنګه چې تاسو ته ما دا واقعه بیان کړه نو زما ټولو ته خواست دی چې چېرته هم خپل د ملګرو یو داسې بې عزتي مه کوئ که چېرته ستاسو ملګری یو غریب وي په نوجوانۍ کې چې غربت وي نو دا سړی ډېر زیات خرابوي ذهني طور پر سړی خرابوي ملګرو منټلي سړی خرابوي ډېر زیات نو تاسو چېرته هم د خپلو ملګرو سره یو داسې کار چېرته هم مه کوئ زما په دې ویډیو کې ټولو هغه نوجوانانو ته پیغام دی ځکه چې نن سبا که تاسو وګورئ نو ډېر زیات غربت شروع شوی دی هر سړی خراب دی خو بلکې ځینې داسې کسان چې هغه د بل سړي غربت چې دی په هغه پسې خندا کوي خو چېرته هم داسې مه کوئ ځکه چې دا په زندګۍ کې راځي په نوجوانۍ کې چې په سړي باندې غربت راشي نو دا ډېر زیات ګران کار دی ملګرو ما تاسو ته دا واقعه د دې لپاره بیان کړه چې چېرته هم خپل ملګرو دوستانو سره داسې کار چېرته ونه کوئ ځکه چې په ژوند کې قسمه قسم ټیم راځي کله غربت او کله زندګۍ کې ښه راځي خو دې هلک په دې واقعه باندې زه ډېر زیات خفه کړم ځکه چې ملګرو چې پسې کومه خنداګانې وکړلې که نه نو زه دې ډېر زیات خفه کړم تاسو په دې باره کې څه وایئ یو ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ که نه او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر